السلام علیکم. ستړي مشه د څلورم نفر پولیسي ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسو ټول بخښه اوسئ. تاسو د تیرې 50مې برخې په پای کې اوریدلی و چې ادینا رامین ته ټلیفون وکړ او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې زما کور ته دې راشي. خو رامین یو بل پلان جوړ کړ. هلته یې لندن ولیږه او فریدریک یې د ودانۍ څخه د باندې په تمه کړی وه. بالاخره رامین د کشیش په څیره کې د ادینا کور ته لاړه. هلته یې بوریس ونیوه. هغه یې فریدریک ته وسپاره او هلته یې ولیدل چې لندن د هاربرت او ایوان له پوښتنو او ګرویګنو لاندې دی او ادینا هم د هغوی سره لاس تړلې ناسته ده. تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلي وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي راسره پاتې شئ. رامین وایي له هغوی سره د هربرت او ایوان له ماشومانه چلند معلومېده چې له دواړو ورخو اوبه وړی دی. سره له دې چې د CSI شبکې رئیس لندن یې په واک کې وه او زما د څرک لګولو په موخه یې تهدیداوه، خو بیا یې هم کومه ګټه نه درلوده. یوازې زما نه بلکې د هغوی هم سر خلاص و چې له افسر لندن څه نشي بوتولی. هربرت وپوښتل ولې چوپ شوې افسره؟ زما ځواب دې رانه کړ. لندن وویل ادینا دې ځواب درکړ. ایوان وویل نو اخر دې ځای ته راغلی چې ځان مرګ ته ورکړي. افسر ورو سره وښوراوه او ویل هو مګر وینم چې زما د وژلو زړه نه لرئ. هربرت ته وادي وریدل زما ګوته پر ماشه ده، یوازې ستا اشارې ته سترګې پر لار یم چې د دې له ځانه راضي افسر سر د خونې منځ ته ولغړوم. هربرت په ظاهري ارامۍ وویل ارام شه ایوانه، دا ښاغلی افسر خیر پر خبرو راولم. وروسته یې خپل دواړه لاسونه د هغه د چوکۍ پر لاستو کېښودل. لږ ور وړاندې شو او ویل دا فکر مه کوه چې په سرپینک ولې به دې ووژنم. نه ستا د وژلو لپاره یوه بله وسیله هم شته، یوازې یو څه ځورونکې ده. ما ته داسې صحنې چې تا غوندې انسان مې مخې ته ساه ورکړي ډېر خوند راکوي. د وژونکې مادې پیچکاري کول په بانکو کې د CSI شبکې د رئیس افسر لندن د وژنې یوازینۍ وسیله ده. وروسته د پولیس جسد سیند سره پیدا کوي او د عدلي طب له څېړنو هم کومه پایله نه ترلاسه کیږي چې د معدني ډبرو د صادراتي شرکت رئیس لندن یو ناڅرګند لامل له مخې ومړ. تر دې غوره نه کیږي. ایوان وخندل او ویل پولیس له سیند سره د 2 نفرو جسدونه مومي، د افسر لندن او ادینا. هربرت ویل څنګه دې خوښه ده افسره؟ لندن ویل پریکړه خو باید ته وکړې. هربرت څو شېبې چوپتیا وروسته وویل ما هم پریکړه وکړه، 2 دقیقې وروسته دې د ساه وتلو ننداره کوم. وروسته یې ایوان ته مخ کړه ویل ورشه بوریس راوله، هغه تر موږ ټولو جلاد دی. سملاسي مې د دروازې له کیلۍ له سوري څخه سترګه ایسته کړه او د دروازې بغل ته ودرېدم. لږ وروسته د خونې دروازه خلاصه شوه او همدا چې ایوان راووت زما د ماشیندار خولۍ پر سینه ونیول شوه. هغه خپله توپانچه په کورتۍ کې ایښې وه. د کشیشۍ په جامو کې زما په لیدو وچ ودرېد. د حیرانتیا سترګې یې راپورې وګنډلې لکه کوڼ شوی چې وي. ما هم څه ونه ویل ځکه د نقشې وروستي پړاو مې په خونه کې بشپړېدی. د ماشیندار خوله مې پر سینه ورکش کړه او پر شا مې خونې ته ننیست. د هاربر دروازې ته شا وه. لندن او ادینا مې په لیدو راژوندي شول. لندن ناببر خپل دواړه لاسونه لوړ کړل. هاربر دې ټینګ تر زنې لاندې په سوک وواهه او شاته یې وزغلاوه. هربر چې له لندن څخه د داسې برید تمه نه درلوده په چټکۍ سره یې د توپانچې د راایستلو لپاره کورتۍ ته لاس یوړ. ومې ویل لاس یې راښکته کړه هربر ته، زما ګوته پر ماشه ده. هربر ترو لاس راښکته کړ او زما خواته یې مخ کړ. یخی شو، حیران دریان وه لکه برق چې نیولی وي. ان پاڼه یې هم نه رپوله. د ماشیندار خوله مې د ایوان پر ملا وټپوله او ومې ویل ورشه ملګري ته دي. وروسته مې لندن ته وویل څه ته ګوري؟ د تل په شانې توپانچې ځینې واخله. لندن په غوسه ور وړاندې شو. هربرت او ایوان توپانچې له کورتۍ څخه راویستلې. یوه یې ادینا ته ورکړه او بله یې خپله واخیسته. ادینا ته مې وویل ستا غوښتې ودیکا مې راوړې ده. هغې وخندل او ویل پوهېدمه چې د یوه بوتل ودیکا په معنا پوهېږې. هربر په سختۍ سره وویل بیا هم ته کامیاب شوې. ومې ویل دا خو څرګنده وه وروستی وړونکی هم زه یم. رښتیا ښاغلي شارپ ته ووایه تر دې وروسته ماموریت سم ترسره کړي. هغه ورو سره وښوراوه ویل په وروستۍ لوبه کې ستا بریالي کېدل لا څرګند نه دي ځکه هغه څوک چې ستا مخې ته باید د بریالیتوب پاڼه له ځمکې ووهي لا نه دی راغلی. هغه تر ما لا خطرناک او بې رحمه دی. پوزخند مې وواهه او ومې ویل که د موخه سختګي 4 نفر وي نو باید ووایم چې هغه هم ستاسې په شان دی. مثلا څه کوي؟ زه هم دې ته په تمه یم. دا سختګي 4 نفر چې
د سپین نسرند په مستعار نامه پیژندل کیږي. ووینم چې څنګه شی دی. وی ویل په خپله به یې وویني او هم ښایي زه یې لومړی ووینم. دا نو بیا په هغه پورې اړه لري چې څه باید وکړو. لیندن د خپلې توپانچې خوله د هاربر په څټ کې ایښوده او وی ویل که څه هم ستا په وژلو کې خپلواک یم، خو دلته باید پرېکړه رامین وکړي. دا ماموریت د هغه پر غاړه دی. ادینا وویل دواړه باید ووژل شي. ومې ویل که د جګړې مهال وای همداسې مو کول. هاربرت وویل ډیر تیز روان یاست. رامینا د خپلو ملګرو خبرو ته د غوږ ونیسه، ځکه که موږ ژوندي پاتې شو تاو یارانو ته د وخت نه ورکوه. ټوکمار غوندې مې وخندل. ومې ویل اوس تر هغه مهاله. لیندن راڅخه وپوښتل دې دوو ته د څه په نیت کې دي؟ لومړی مې هاربر ته او بیا ایوان ته وکتل او ومې ویل اوس خو د دواړو جیبونه تالاشي کړئ، وروسته دواړو پولیسو ته ورلیږو ځکه هغوی لاندې ورته منتظر دي. لیندن او ادینا هغوی دواړه د دیوال خواته بوتلل او د لاسونو اوچتولو او پر دیوال ایښودلو ته یې اړ کړل. وروسته یې د کورتۍ او پتلونونو جیبونه ور تالاشي کړل. له یوه لیک پرته چې د هاربر په جیب کې وه بل کوم ارزښتناک شی پیدا نه شوه. لیک په سلاوي ژبه لیکل شوی وه او 3 ټایپ شوي کرښې یې لرلې. لیندن چې له سلاوي ژبې سره اشنا وویل راکړه ویې لولم چې څه یې لیکلي دي. ومې ویل یو عادي لیک باید نه وي، شفري دی، یو سم وخت یې لولو. اوس باید دا دوه له دې ځایه بوسو. هاربر ته ویوان مو له پارتمانه راویستل. افسر لیندن وړاندې روان و. په زینو کې د ښکته کېدو پر مهال مې له فریدریک سره په جیبي ارتباطي دستګاه تماس ونیوه او د ودانۍ مخې ته د موټرانو د راوستو مې ورته وویل. له ودانۍ څخه له وتلو سره سم مې د هاربر خیلاس د یو پولیس لکن هغوی سره په ولچک وتاړه. ایوان مې د فریدریک او بوریس د دویم پولیس په واک کې ورکړ. هاربرت مې له هغوی څخه رابیل کړ او په خپل موټر کې مې کېناوه. د هغو دوو نورو څارنه هم په بل موټر کې لیندن پر غاړه واخیسته. ادینا مې هم هغوی ته وسپارله. لیندن ته مې چې د موټر سټرینګ ته ناست و وویل نیغ د پولیسو ادارې ته درځه. هغه موټر وخوځاوه. لږ وروسته زه پسې روان شوم. پر لارې هاربرت پوښتلی شم چې چیرې مې بیایي. ومې ویل اوس د پولیسو ادارې ته ځو. وروسته یې هم څرګنده ده یوه تیاره کوټه تر هغه نو کوم ځای غوره کېدلی شي. وی خندله. وی ویل دا ځای د سم نه دی سنجولی رامینا، زموږ د توقیف لپاره دلیل پکار دی. پوزخان مې وکړ او ومې ویل دلیل یې راسره دی، خپله هم پوهیږي چې هلته ورسېدو سر دې خلاصیږي. ولې اوس نه ځان ته هیلهمن یې، خو باید پوه شي چې ستا او ساختګي څلورم نفر کیسه نوره پر ختمېدو ده. ته هم دلته تېروتلی یې. اوس لا د کار پیل دی او ډیر ژر هم پای ته رسیږي. البته کله چې ته ووژل شي نو باید صبر وکړو. نږدې 15 دقیقې وروسته مو د پولیسو د ادارې مخې ته د هغوی له موټرونو څخه پلي د سوکانم کاري دفتر ته بوتلل. نوموړی زما د هغې شپې د میلمنو د لیدو په تمه وه. سوکانم یوه ته وکتل او ویې پوښتل میلمانه هم دا 3 تنه دي؟ ومې ویل بد انسانان نه دي، البته تر نن وروسته مه ویرېږه. د تیلور په برخلیک نه اخته کېږي ځکه ځانونه پر ګران دي. هاربر په تونده لهجه سوکانم ته وویل تاسې موږ له کوم دلیل پرته نشئ توقیفولی. سوکانم په ارامۍ سره وویل خو ښاغلی رامین مو د توقیفولو لپاره دلیل لري. ومې ویل پولیس تاسې 3 تنه د بانکوک ښار د نظم ګډوډولو په تور توقیفوي. 3 سره وخندل. ایوان وویل د ښار نظم ګډوډ شوی واقعا یوه ټوکه ده. ومې ویل تر هغه مهاله دا چې تاسې 3 په قتل تورن یاست ثبوت یې هم راسره دی. سوکانم مخ راواړوه. وی ویل که پولیسو ته د یو قانع کوونکي او کافي ثبوت په ورکولو کې پاتې راشئ پولیس له ناچارۍ دغه نوي میلمانه آزادوي. موږ دوی یوازې د 12 ساعتونو لپاره په زندان کې ساتلی شو. تر لږ فکر وروسته مې وویل پروا نه لري، همدا څو ساعته پولیسو ته د اړتیا ثبوت د وړاندې کولو لپاره بس دي. داسې ثبوت چې قضایي چارواکي به د توقیف امر صادروي او زما د میلمنو لپاره د 3 کوټو د برابرولو او هتکړیو د خلاصولو لارښوونه وکړي. د سوکانم ټلیفون پر کار ولوېد. 2 دقیقې وروسته 4 ماموران خونې ته راننوتل او د هغو 2 نورو په مرسته یې د کاپا 3 ماموران زندان ته پر خوا بوتلل. د هغوی تر تګ وروسته سوکانم راته وویل په دې کې شک نشته چې هغوی باید بندي شي، مګر موږ ټول پوهیږو چې له دلیل او ثبوت پرته څوک زنداني کېدای نشي.
ته که د منونکو ثبوتونو پر برابرولو ونه توانېږي نو تا ته له ټول درنښت سره باید هغوی خوشي کړم. لیندن وویل تر دې نو نور څومره ژوندی ثبوت چې هغوی زما د وژلو نیت درلود. ادینا یې د خبرو منځ ته ورمنډه کړه. ویل هغوی د وسلې په زور زما کور ته راننوتل. دای د تورنولو لپاره بس نه دي. سوکانم وخندل. ویل ستاسې شکایت مې لا تر اوسه لاسته نه دی راغلی. ومې ویل له دوی سره کار مه لره. 2 ژوندي ثبوتونه زما سره شته. د سهار تر 8 بجو هم وخت لرم. سوکانم وپوښتل دا 2 ثبوتونه څه دي؟ که یو څه صبر وکړي لومړی در سپارم. چیرې دي؟ ډیر لرې نه دي. وروسته مې د کشیشۍ جامې وکښلې او ومې ویل زما تر بیرته راتلو هم دلته اوسئ. ادینا وویل ناحقه دي د کشیشۍ جامې وکښلې. مناسبې جامې وي بیخي لکه یو ریښتینی کشیش. که دې یاد وي تیلور هم همدا جامې اغوستې. سوکانم وویل که مرستې ته اړتیا لرئ هر څو ماموره چې غواړي در سره بویځه. لیندن وویل شوخي پرېږده. د کاپا ماموریان خو همدا 3 تنه نه دي. ومې ویل تا ودینا 2 دقیقې آرام وکړې ځکه تازه مو د هغوی له منګلو خلاصون موندلی دی. فریدریک زما سره ځي. همدا یو بس دی. زه او فریدریک د سوکانم له خونې څخه راووتو او د پولیسو په یو موټر کې له لومړي نمبر نیکس خواته وخوځېدو. پر لارې مې هغه ته وویل لومړی نمبر نیکس ته له ننوتو سره سم راڅخه لرې شه او هر چیرې چې لاړم یا کېناستم څارم یې. ویې پوښتل د 4 میلمه په لټه یاست؟ ومې ویل هو سم وپوهېدې. شارپ نومیږي. د پروګرامونو مشرتوب یې پر غاړه دی نو لاس مې باید پر توپانچه وي. ورته ومې ویل نه توپانچې ته اړتیا نشته. کله چې هوا خړه ولیده خپله ځان راسپاري. 2 دقیقې وروسته موږ په لومړي نمبر نیکس کې وه. تر سترګو لاندې مې ټولو ځایونو ته وکتل خو شارپ مې ونه لید. اخر مې له یو خدمتګار څخه پوښتنه وکړه. هغه سترګې راپورې وګنډلې او ځواب یې راکړ. شارپ تقریبا 1 ساعت وړاندې له دې ځایه لاړ. ومې پوښتل نه پوهېږي چې چیرې؟ ښایي کور ته تللی وي. کور یې چیرې دی؟ هغوی چوپ شو. سملاسي مې یو 15 بادیز نوټ له جیبه راوکښ. ور ومې ښود او ومې ویل ښه اوس څنګه؟ هغه نوټ راڅخه واخیست او ویې ویل پول ته نږدې په ګیمو کوڅه کې 9 شمېره. مننه مې ځینې وکړه او له لومړي نمبر نیکس راووتم. فریدریک را سره یو ځای شو. ورته ومې ویل له پل سره نږدې ګیمو کوڅې ته درځه. هغه موټر ګړندی چلاوه. واټونه تقریبا تش وه. کله چې د ګیمو کوڅې پیل ته ورسېدو زه له موټره کوز شوم. فریدریک ته مې وویل راځه لاسي ماشیندار هم در سره راواخله. 9 شمېره کور مو وموند. کوچنی پوډیز کور وه. کړکۍ کوڅې ته خلاصېدې خو رڼا نه پکې ښکارېده. ښکاره و چې پر کړکیو پنډې پردې ځوړېدلې دي. فریدریک ته مې وویل راشه د دروازې خواته ودرېږه ځکه کله چې زه د زنګ تڼۍ کېکاږم شارپ د دې لپاره چې احتیاط یې نه وي بایللی ښایي د کړکۍ د پردې یو کونج پورته کړي او وګوري د شپې دا مهال څوک پسې راغلی. وروسته مې زنګ وکړنګاوه او ځان مې د کور په دروازې پورې ونښلوه چې هغه مې له کړکۍ څخه ونه شي لیدلی. له فریدریک څخه مې لاسي ماشیندار راواخیست. لږ وروسته د دهلیز څراغ ولګېد. ورپسې له دننه څخه د یو سړي د پښو غږ چې دروازې ته رانږدې کېده واورېدل شو. ښکالو د دروازې شاته راورسېده. څو شېبې وروسته د شارپ غږ اوچت شو چې ویې پوښتل څوک یې؟ په اوښتي غږ مې ورته وویل شارپه پرانیزه زه یم. هربرت لخوا رالیږل شوی یم. هربرت شفر رانه کړ. په تلوار یې درته راولېږلم چې ور دې ولم. هغه چیرې دی؟ دا دینا کره. رامین اسیر شو. شارپ لنډ وخندل او وی ویل پوهېدم چې رامین پر خپلو پښو په لومه کې بندېږي. ومې ویل هربرت هم د نن شپه دا دینا او رامین له منځه وړلو پرېکړه کړې. په دې خبرو مې د شارپ ډاډ ترلاسه کړی شو. داسې مې احساس کړ چې هغه د دروازې کلپ ته د خلاصولو په نیت لاس غځولی دی. د دروازې د کلپ خلاصېدو غږ له اوچتېدو سره سم مې دروازې ته اوږه ورکړه او ټیله مې ورکړه. همدا چې خلاصه شوه په چټکۍ مې د ماشیندار خوله د شارپ پر سینه کېښوده او ننوتم. په ما پسې فریدریک هم راغی. شارپ خپل لاسونه لوړ کړل. ومې پوښتل یوازې یې؟ ویې ویل هو. فریدریک ته مې وویل پام پر کوه. خپله په خورې احتیاط د هغې خونې دروازې ته نږدې شوم چې دهلیز ته خلاصېده. په لغته مې پرانیسته او په خونه کې مې سترګې ولغړولې. کله چې د بل کس پر نشتوالي ډاډه شوم ورننوتم. بله خونه مې هم ولټوله. په دویمه خونه کې مې پر یوې د لنډو څپو لرونکو مخابراتي دستګاه سترګې ولګېدې. څرګنده شوه چې په بانکوک کې د کاپا دویمه مخابراتي اډه د شارپ کور دی. له هغه ځایه راووتم. فریدریک ته مې وویل شارپ خونې ته ننباسه. د هغه د مخ رنګ تښتېدلی وه. له ښکاره بڼې څخه یو کمزوری او د کافي زده کړې نه لرونکی ایسېده. ومې پوښتل ما پېژنې؟
او وی ویل هو رامین یې مخکې مې لیدلی وې. درنو اوریدونکو دا به د 4 نفر پولیسي ناول یو 50مه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې بیا اساسي چوپړ کوم تر هغې ښه وختونه خوشحاله